په کومه شپه چې زه جاجو بوتللم خپل حوزې ته. جاجو داسې یو پای ته د اتاق په پای کې یو نالي هواره وه، دی باندې پروت و، یو هلک هم ورسره و، د دریشي اغوستې وه، د دریشي پتلون یې اغوستی و، خو دلته یې زرپیراني اغوستې وه، د دریشي دغه یې نه و اغوستی. نو ده به راته وویله ولته داسې چا په لاس ورغلی یې چې د هغه چا ظلم په افغانستان نه، د هغه چا ظلم زه په نړۍ ځان پیژنم. نو زه چې جاجو ته به رامال زه د الله جل جلاله بنده یم، الله جل جلاله ستا په لاس درکړی یم. نن که ته هر څه زما سره کوې بره ده داسې ټلیفون راپه واکوي العیاذ بالله. ده ماته وویله ولته د خپل خدای ته زنګ ووایه چې تا زما څه آزاد کړي، دلته زه یم، دلته بل څوک نشته. خو هغه د برق کرنټون نه، هغه د برق سکنجې خو یوه طرف ته که بیا په 2 میاشتې یا 15 شپېته شپې بعده ده په ما داسې یو چم وکړي چې ده په خپلو مربوطاتو کې یا په خپلو د حوزو د ناحیو په مربوطاتو کې داسې یو ځای جوړ کړی و چې قبر یې جوړ کړی و. د قبر لحد یې بیا د سمیټو څخه جوړ کړی و، سمیټ کړی و. د قبر په لحد کې بیا د پښو پر برابر، د پښو د تلو پر برابر او د زنګنو پر برابر او د وږو پر برابر داسې د برق دغه ورکړي وو، لینونه یې ورکړي وو، داسې بیا یو رقم ټکۍ د لینس یو رقم ټکۍ جوړه کړې وو، رقم سکتې ورکړي وي. نو زه چې دې ځای کې ته بوتلم زه ډېر حیران شوم چې آیا وژنې دي او که آیا تا دغسې ژوندی تر خاورو لاندې کوي. څه وخت چې په پزه پیپونه د اکسیجن رقم پیپونه راواغوستل او په سر یې خلطه راواغوستله، د خلطې چې پیپونه وایسته، خلطه یې سلوشن کړه، زما په دې سر خلاص و چې یو چم درکوي. نو زه چې دا قبر ته ور واچولم هلته یې 2 ځایو ته دا د برق لینونه راته برابر کړه، داسې ټکۍ وې، دې ځایو چې هم راته برابر کړه، پښو چې هم راته برابر کړه. بیا زما سر نه دی خلاصوي، دا قبر چې اوبه رایله کړې او د قبر چې خاورې راواچولې بیا د برق کرنټونه راکړي وو. بیا زما سر نه دی خلاصوي. سهار چې راکښېنستلم که بله ورځ چې راکښېنستلم په هوښ کې راغلی وم چې ومې کته بدن مې په خټو لړلی او بدن مې په وینو لړلی و. یعنې تر غوږو مې هم وینې راغلي وې، تر سترګو مې هم وینې راغلي وې، تر پزه مې هم وینې راغلي وې، اما لیکن تر دا نوکانو مې لا وینې راغلي وې. دغه د جاجو د ظلم یو نمونه وه.